حسن مور د مینې پلار د عشق. حسن مور د مینې پلار د عشق، دا جواب د سلو سوالونو دی. بل یو ځای کې غني بابا وایي مینه حقیقت حسن سایه د حقیقت ده. مینه حقیقت حسن سایه د حقیقت ده. حسن له زوال شته مینه نه لري زوال. حسن له زوال شته. دا د کمال خبره دی. لیکچر کې به تاسو بیا خیال کوئ حسن له زوال څنګه شته. او بل یو ځای کې فضل وهاب ګیګاڼي صاحب یو شعر دی چې کوي په حسن باندې دومره غرور ښکلې زما په خیال زوال نه مني. زوال نه مني. نن زموږ موضوع ده حسن او جمال کې څه فرق دی، یعنی حسن څه دی او جمال څه دی. حسن کیا ہے؟ نو د حسن ضد لفظ چې دی نو هغه موږ وایو قبحه. د قبحه معنی ده عیب، نقص، بدصورتي. د حسن معنی چې دی لفظي معنی کومې چې لغوي او په ډکشنري کې په لغت کې معنی دي. د حسن مختلفې معنی دي. یو معنی د حسن چې دا هغه د عمدګي، لکه موږ وایو حسن تدبیر، یعنی عمده تدبیر، ښه تدبیر. بله معنی ده نیک، یعنی حسن زن، نیک ګمان، ښه ګمان. یا بله معنی صفایي هم ده د حسن، حسن معامله، یعنی لین دین کې صفائی، بالکل مطلب لین دین کې صفائی او پاک روزگار د چا سره. اچھائی، حسن سلوک، یعنی اچھا سلوک، ښه سلوک. داسې ډېرې معنی دي. خو موږ راځو د حسن لغوي معنی طرف ته چې په حسن څه ته وایي. حسن دا د شمایل د ښکلا نوم دی. شمایل څه ته وایي؟ شمایل چې دي نو دا جوارح دي. جوارح مین ظاهري اندامونه. د ظاهري اندامونو د ښایست نوم چې دی نو دا حسن دی. لکه مثال په طور باندې په ایشیایي ملکونو کې، په ایشیا کې سپین رنګ چې دی نو دا د حسن یو علامت ګڼل کېږي چې څوک سپین یې خلک وي بس دا ښایسته دی. خو دا سپین لکه رنګ چې دی نو دا د حسن سره تعلق شته، دا نه چې نشته، خو رنګ به ذات خود چې دی نو دا حسن نه دی. لکه مثال په طور باندې دا سپین رنګ چې دی نو دا ښایست ګڼل کېږي، خو که فرض کړه دا سپین رنګ د چا په مخ باندې د برګي په شکل کې وي نو دا بیا حسن نه دی، دا بیا بدرنګي ده. یا مثال په طور باندې د سترګو تور رنګ، که تور رنګ فرض که بدرنګ دی نو په سترګو کې تور رنګ دغه ځای کې دا حسن دی. اوس که دا تور سپین شي او ټول سترګې سپینې شي نو بیا به دا حسن نه وي. یا مثال په طور باندې یخته سپینېدل نو دا هم د بوډاتوب یوه نښه ده. نو سپین یخته څوک نه خوښوي. نو تاسو که وګورئ دلته کې نو موږ وایو حسن دا د شمایل د ښکلا نوم دی، د ظاهري اندامونو د ښایست او د ښکلا نوم دی. خو حسن صرف د حس بصارت سره خاص نه دی. یعنی د ظاهري اندامونه کوم چې موږ ته په سترګو باندې ښکاري، د هغې رنګ او د هغې په منځ کې چې کوم ریش او د هغه جوړښت دی، څه ته چې موږ قامت او پوسچر وایو که نه، نو د دغې چې دا په دومره مناسب او په ښایسته طریقه باندې دا جوړونه د اندامونو وي چې په دې کې معمولي فرق هم نه وي، عمدګي، نزاکت او هغه ظرافت وي پکې، نو دې ته حسن وي. خو بیا صرف د بصارت سره د دې تعلق نه دی، صرف خاص نه دی دغلته، یعنی د دې تعلق د سماعت او د اورېدو سره هم دی. لکه مثال په طور باندې ښایسته موسیقي ده نو د هغې ځان له یو حسن دی، خو د هغې تعلق بیا د سماعت سره د اورېدو سره دی. یا مثال په طور باندې ښایسته عطر دي نو د هغې د شامه سره تعلق دی، د بویولو سره د هغې تعلق دی، قوت شامه سره. نو حسن موږ داسې ویلی شو چې دا د شمایل د ښکلا نوم دی، د ظاهري اندامونو. چې څوک حسین دی نو موږ دا ویلی شو چې د ظاهري اندامونه ښایسته دي، دی په ظاهره باندې ښکلی دی. ټیک ده. او بل دا ده چې دا ظاهري اندامونه په بوډاتوب کې دی له زوال راځي. لکه انسان چې څومره ځواني ختمیږي دا بوډا کېږي، نو ظاهري اندامونه ظاهره خبره ده به خرابېږي، پښتو رنګ به هم بدلېږي، سرمن به هم ګونجې کېږي. نو هغه کومه ریشو چې وه کوم چې موږ دې ته نیچرل سټینډر ویلی شو، یعنې قدرتي چې کوم معیار دی الله تعالی ورکړی دی هغه څه وخت بعد په خپله باندې ډسټرب کېږي، او چې دا نیچرل سټینډر د ده ډسټرب شو بس مطلب دا دی چې حسن لاړی، حسن له زوال شته، مینه نه لري زوال. نو تاسو وګورئ چې څوک حسین دی موږ وایو بس د ده ظاهري اندامونه ښایسته دي. اوس بل لفظ دی جمال. نو جمال د شمایل او خصایل د دواړو د ښکلا نوم دی. خصایل خصلتونه دي، خصلتونه، اخلاق، کردار، خوی خصلت، دا ټول په دې کې راځي. نو خصایل دغه دي او شمایل ظاهري اندامونه دي. اوس که یو سړی مثال په طور باندې جمیل دی نو مطلب دا دی چې د شمایل ظاهري اندامونه هم ښایسته دي، حسین هم دی، او خصایل هم ښایسته دي. مطلب دا دی
اوس جمیل شو. چې څوک جمیل دی مطلب دا دی د حسن هم پکې شته، ظاهري شمایل هم ښایسته دي او خصایل هم ښایسته دي. او که صرف حسین دی نو صرف ظاهري اندامونه ښایسته دي او د خصایلو پته لاندې دی. نو دا جمیل لفظ چې دی دا ډېر معنی لري، دا ډېر جمیل. الله تعالی په باره کې حدیث نبوي دی ان الله تعالی جمیل ويحب الجمال. ان الله جمیل ويحب الجمال مطلب دا دی چې الله تعالی جمیل دی او جمال خوښوي. نو دا نه دی ویلي چې ان الله حسین، حسین لفظ نه دی راغلی. نو مطلب دا دی چې دا جمیل لفظ دا ډېر معنی خیز دی د حسین په مقابله کې. دا په دې باندې یو که پرس که په دې لیکچر کې نور څه داسې وو تاسو موږ ته په کمنټ کې ویلی شي. او ډېرې خبرې به داسې وي چې زموږ خبرې لکه هغه حرف اخر به نه وي، ډېر څه به پکې زموږ نه کیدای شي پاتې شوي هم وي. نو که څه پکې وي تاسو موږ ته په کمنټ باکس کې ویلی شي. او که ویډیو ستاسو خوښه شوي نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره دباو کړئ.